بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. نن به موږ تاسې د اتحادي په جمع کې اتحادي عملیې خاصیت ولولو. نن به موږ تاسې د اتحادي عملیې خاصیت په اصل کې ادامه یې ولولو، ځکه چې موږ تېر درس کې تاسې اتحادي عملیې در زده کړه. نن به موږ سوالونه حل کړو. صحیح ده. د دو درسو لړۍ موږ 22مه برخه ده، ستاسو د کتاب 11مه او 12مه پاڼه ده. صحیح ده. ښه، ځای څخه خپل درس شروع کړو. ښه، لومړی به زه تاسو ته د اتحادي عملیې یو تکرار وکړم. صحیح ده. مو تېر درس کې تاسو ته داسې ویلي وو چې که چیرې موږ تاسې دلته به درته وم لیکمه چې ښه مزده سي اتحادي عملیه صحیح ده. اتحادي خاصیت دی جمع په عملیه کې ده، خو په لنډ شکل موږ تاسې اتحادي عملیه هم ورته ویلی شو. که چیرې د جمع په عملیه کې که چیرې زه درته لیکم، ښه تاسې هم ځان سره ولیکئ. که چیرې د جمع په یوه عملیه کې د جمع اجزاوې له دوو جزو څخه زیات وي، په خپله خوښه د جمع دوه جزونه جمع کولی شئ. صحیح ده. او بیا یې حاصل د دریم جز سره جمع کولی شئ. صحیح خبره ده. ښه غوږ ونیسئ. که چیرې د جمع په یوه عملیه کې د جمع اجزاوې له دوو جزو څخه زیات وي، 3 4 5، په خپله خوښه د جمع دوه جزونه کولی شئ چې انتخاب یې کړئ او بیا یې حاصل دریم جز سره جمع کړئ. دوه عدده لرئ. اوس مثلا 3 کارتنه تاسو سره دي. صحیح ده. یا ټوکرۍ در سره ده. په یوه ټوکرۍ کې 5 مڼې دي، په بله کې 10 مڼې دي، په بله کې 20 مڼې دي. او تاسو نه مثلا غوښتل کېږي چې دغو ټوکریو هغه مڼې ټولې سره راټولې کړئ او سره جمع یې کړئ. په کوم ترتیب سره تاسې جمع کوئ؟ اول 15 راخلئ، د 10 سره یې جمع کوئ، بیا 10 د 20 سره جمع کوئ، بیا 20 د 5 سره. څه رقم یې کوئ؟ ترتیب یې په دا شکل ده چې تاسې کولی شئ په خپل زړه 2 دانې راخوښ کړئ، مثلا د 5 مڼو ټوکرۍ او د 10 مڼو ټوکرۍ دا سره مڼې سره راټولې کړئ، جمع یې کړئ، بیا حاصل دغه د درېیمې ټوکرۍ سره هم جمع کړئ. داسې هم کېږي. او بیا تاسې د 10 مڼو ټوکرۍ والا راواخلئ، د 20 سره یو ځای کړئ او وروسته بیا د 25 سره کېږي. صحیح ده. هېڅ مشکل نشته. دلته به یې دلته درته ولیکم دغه مثال. وروسته بیا لاړ شو د دغه تمرین او فعالیت د تبدیلي خاصیت چې دلته 2 سواله تاسو په کتاب کې راغلي دي، هغه درته حل کړم. تاسې اوس مثلا ما درته ویلې چې په یوه ټوکرۍ کې تاسې 5 مڼې لرئ. صحیح ده. 5 مڼې لرئ، 2 3 4 5. صحیح ده. په بله ټوکرۍ کې تاسې 10 مڼې لرئ، 3 4 5 8 9 10. صحیح ده. او بیا په درېیمه ټوکرۍ کې تاسې 20 مڼې لرئ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تاسو ته غوښتل کېږي چې دغه ټوکرۍ مڼې سره راټولې کړئ. نو تاسې په ډېر اسانه کولی شئ چې اوس مثلا دلته 15 دي، دلته 10 دي او دلته 20 دي. 15 د 10 سره
جمع کوي په قوس کې ولیکئ بیا حاصل یې د شلو سره جمع کوي هم کیږي صحیح ده او یا لس د شلو سره جمع کوي او د 50 سره جمع کوي هم کیږي او یا په دریم لاره کې تاسو کولی شئ 15 شل سره جمع کوي او بیا یې د لس سره جمع کوي تاسو په دې شکل سره هم لیکلی شئ او تاسو دغه 15 د بلې خوا ته هم راوستلی شئ اوس زه 15 دالته هم که ولیکم هېڅ مشکل نشته دواړه یې یوه معنا لري خو هسې د لیکلو توپیر پکې دا ده چې موږ 15 په ده ښۍ خوا کې مو 15 چپې خوا ته لیکلي خو دلته په دې مثال کې مو 15 ښۍ خوا ته لیکلي هېڅ توپیر پکې نه راځي جمع یې که عددونه به ټول یو شی راورسېږي دلته هم تاسې اوس شل دې خوا ته هم لیکلی شئ هغه طرف ته هم لیکلی شئ هېڅ مشکل نشته صحیح ده دلته لس دې خوا ته ولیکئ 15 او شل دې خوا ته ولیکئ صحیح ده او په همدغه وخت کې تاسې کولی شئ دغه درې واړه لارې یو بل سره مساوي ولیکئ ځکه چې دوی ټولې مساوي دي تاسې دغه 15 جمع لس جمع شل او لس جمع شل جمع 15 او یا هم شل جمع 15 جمع لس دا ټول سره مساوي لیکلی شئ صحیح ده ولې ځکه چې موږ تاسو اتحادي خاصیت لرو موږ تاسې کولی شو په خپله خوښه دوه عدد سره راواخلو سره جمع کړو دلته 15 او لس کېږي 15 جمع شل کېږي څو 15 آفرین دلته لرو لس او شل 10 لس 10 او 15 کېږي 15 آفرین دا هم مساوي ده شل او 15 څو کېږي 25 25 لس څو کېږي 15 آفرین هېڅ مشکل نشته ښه خبره ده تاسو د کتاب په بله پاڼه کې وګورئ په 14مه پاڼه کې په 14 مخکې تاسې وګورئ هلته تاسې یو دوه فعالیته هم لرئ یو فعالیت یې په 14مه صفحه کې د 14مې صفحې په شروع کېدو کې دلته ده او یو په کورنۍ دندو کې ده صحیح ده دا به هم زه تاسو دلته حل کړم ښه د جمع په عملیه کې له اتحادي څخه خاصیت څخه په کار اخیستلو سره په لاندې شکلونو کې د هغوی افادې ترتیب او ساده یې کړئ دلته تاسې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دانې درېګوني یا مثلث لرئ دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 شل دانې درېګوني یا مثلث لرئ دلته تاسې 3 شپږ 9 دانې 9 شل او 12 دلته تاسې شل دانې درېګوني مثلث لرئ دلته تاسې 12 دانې او دلته تاسې شل دانې درېګوني یا مثلث لرئ او دلته تاسې 3 شپږ 9 دانې لرئ دغه په دغو کې اتحادي عملیې څخه کار اخیستل شوی ده که نه تاسې په همدغه ترتیب سره تاسې 4 5 شپږ عددونه یو شکل ورته رسم کړئ او په اتحادي عملیې کې دا رقم تاسې دلته ورویښوئ څو 4 5 جمع شپږ ده او بیا 4 یې اول جمع 4 یې اول لیکلي بیا د 5 جمع شپږو سره یې لیکلي دي دا 4 جمع 15 اوس ولیکه 4 جمع 15 مثلا هر شکل تاسې غواړئ موږ تاسې دلته یوه کیله رسم کړو صحیح ده هېڅ مشکل نشته 4 2 3 4 5 باندې په بلې خوا کې لیکو 1 2 3 4 5 دلته شپږ دانې دي 1 2 3 4 5 شپږ صحیح ده د بلې خوا ته 1 2 3 4 جمع 5 جمع شپږ 1 2 3 4 5 او د بلې خوا ته شپږ 1 2 3 4
پنځه شپږ. څلور پنځه نهه کېږي. نهه جمع شپږ کېږي 15. آفرین. دلته څو لرو؟ څلور. څلور جمع 15 او شپږ کېږي 11. 11 جمع څلور څو کېږي؟ 15. آفرین. دې کې هېڅ مشکل نشته. راځئ ستاسو ته اوس یو څه بل رقم سره دلته سوال شوی دی، هغه به هم تاسو ته زه در وښیم. دلته تاسې وګورئ 524 جمع قوس خلاصوو 122 خانه خالي بیا قوس هم تړلی ده، بیا دوه قوسونه سره جمع شوي دي جمع 353. دا به موږ تاسې څنګه حل کوو؟ ګورئ زه دلته درته ولیکمه 524 جمع 122 جمع قوس او بیا په دا بله خوا کې څه لیکلي دي؟ دوه دانې قوسونه سره جمع کړي، دوه دانې تش ځایونه سره جمع کړي دي او 353 یې خواته لیکلي دي. تاسې دلته درې عدد لرئ، په ښی خوا کې دوه دانې او په چپه خوا کې یو عدد لرئ. تاسو باید د دو ځایونه پیدا کړئ او هلته یې ولیکئ. په دغه ښی خوا کې په چپه خوا کې تاسې یو عدد مو کم راسي، هغه 353 دي. صحیح ده؟ تاسې په تش ځای کې 353 ولیکئ او په دا بله دوه خالي ځایو کې تش ځایو کې تاسې 524 او 124 524 او 124 لیکلی شي. صحیح ده؟ مشکل نشته؟ یا ډېر هېڅ مشکل نشته. او تاسې بیا هلته بل مثال هم شته. بل مثال ته کې یو عدد یې دلته لیکلی ده، دوه عدد یې دلته لیکلی دي او په ښی خوا کې یو عدد لیکلی. خالي داسې یو کار وکړئ چې له ښی خوا نه عدد راواخلئ 224 په تش ځای کې دلته ولیکئ 224 جمع 4322 جمع 6,022 او بیا په دا بلې خوا کې 243 او بیا په تش ځای کې تاسې بیا دغه دوه عددونه ولیکئ 4322 جمع 6,000 په تش ځای کې ولیکئ 6,921. صحیح ده؟ تاسې بیا خپل کورو کې سره جمع کوئ، امتحان یې مو کوئ، هېڅ مشکل نه لري. دا د اتحادي خاصیت و. انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ تاسې د جمع عملیه کې د صفر خاصیت په اړه هم معلومات تاسو درکړو. نو د الله په امان.